السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. د وزیر اعظم محمد شهباز شریف په مشرۍ کې د نېشنل ایکشن پلان د اپیکس کمیټې غونډه په کوټه کې وسوه. په غونډه کې نائب وزیر اعظم او بهرنی چارو وزیر محمد اسحاق ډار، چیف اف آرمی سټاف جنرال سید اسیم منیر، د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی، د منصوبه بندي وفاقي وزیر ډاکټر حسن اقبال، د تجارت وفاقي وزیر جام کمال خان، د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر عطا الله تارړ، د اقتصادي چارو وفاقي وزیر احد خان چیما، د بلوچستان وزیر اعلی سربراز بوګټي، د صوبې مخورو وزیرانو، صوبایي سکرټریانو، د بلوچستان کور کمانډر او مخورو سیول پولیس، انټيليجنس او فوجي چارواکو ګډون درلودي. ګډون کوونکو په غونډه کې د ترهګرۍ په اوسنۍ پیښو کې د شهیدانو لپاره دعا وکړه او د هغوی له خپلوانو سره د یووالي په څرګندونه د ساتندوی ډلو پر وخت باندې جواب ورکول هم وستایه. غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعظم د هیواد د پرمختګ او جوړولو د بلوچستان د ولس د کردار او قربانیانې وستایلې. هغه وویل چې د پاکستان دشمنان په بلوچستان کې د دامنۍ او تاوتریخوالي خورول غواړي چې په پوره واک او قومي ملاتړ سره به هغوی ته ماته ورکول سي. وزیر اعظم وویل چې د ترهګرۍ په اوسنۍ پیښو باندې ټول کم خواشینی دی چې د بېګناه خلکو وژونکو خیراج ته په هېڅ ډول د پټېدو ځای ور نه کړل سي. هغه وویل چې بلوچستان د پاکستان په زړه پورې او ښکلې صوبه ده چې پرمختګ او خوشحالي په لاره کې پراته ټول. وزیر اعظم وویل چې د پاکستان او هند ته په درنه سترګه له کتونکو سره خبرې کېدلی سي چې د پاکستان و بیرغ ته په درنه سترګه ګوري. هغه د ترسره سوو پیښو په کلکه غندنه وکړه. هغوی د پیښو د مخنیوي لپاره ساتندویو ډلو او قانون پلي کوونکو ادارو د ملتیا پریکړه هم وکړه. په فورم کې د کانټر ټیرزم ډپارټمنټ پولیس په ملتیا د لیویز او نورو اړه لرونکو څانګو د کاري واک په زیاتوالي هم یووالی وسو. وزیر اعظم او آرمي چیف د بلوچستان د پرمختګ په لاره کې د خنډ اچونکو ترهګرانو د مخنیوي په لړ کې په ښې ارادې څرګندونه وکړه. وزیر اعظم د قومي پرمختګ لپاره د بلوچستان ولس قرباني او مرستې وستایلې او په ښه اراده یې وکړه چې موږ به په بشپړه توان د بلوچستان امنیت ساتو او د امن دشمنان ته به ماته ورکوو. وزیر اعظم د بلوچستان په اوسنۍ ترهګریزو پیښو کې د شهیدانو خپلوانو ته په مرستندویه چیکونه ورکړل او هغوی ته د ریاست لخوا د پوره مرستو او ساتنې باور ورکړی. د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوی گورنر اوس ته راغلی او د بلوچستان له گورنر جعفر خان مندوخیل سره یې ولیدل. هغوی په بلوچستان کې د ترهګرۍ د اوسنۍ پیښو په کلکه غندنه وکړه او د شهیدانو له خپلوانو سره د بشپړه یووالي څرګندونه وکړه. هغوی وویل چې د امن لپاره په هره کچه باندې سمدلاسه چارې ترسره کړل سي. وفاقي وزیر اپیکس کمیټې د پریکړې په اړه څرګنده کړه چې یوازې له هغوی کسانو سره خبرې کېدلی سي چې د وسلې په ایښولو سره د پاکستان د منلو باور ولري. د ترهګرانو سره به هېڅ ډول خبرې ونه کړل سي او د هغه فتنه به په کلکه له منځه یوړل سي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې غونډې پریکړه کړې ده چې د ریاست له نه منونکو سره په کلکه مخامخ کیږو او په ترهګرۍ کې لاس لرونکي ډلې به هېڅ ډول نه پرېږدو او ترهګرانو او د هغوی ملاتړ کوونکو ته به د هرې چارې جواب په کلکه ورکول سي او د بلوچستان د ساتندویو ډلو پر نیټر کور پولیس لیویز اړتیاوې پوره کړل سي. وفاقي وزیر محسن نقوی زیاته کړه چې اوس وخت را رسېدلی دی چې بلوچستان له ترهګرانو څخه پاک کړل سي. چا چې زموږ خلک شهیدان کړي دي او هغوی به ته سر د پټولو ځای هم پیدا نه کړي. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل وویل چې د ساتندویو ډلې او ولس سره مل او ملګري دي او څه کسان غواړي چې امن خرابوي. د بلوچستان گورنر په اپیکس کمیټې کې د امن لپاره ترسره شوې پریکړې پر ځای او ضروري ګڼي. د بلوچستان پولیس د 18 آی جی معظم جا انصاری خپل وظیفه سنبال کړې ده. په کوټه کې د پولیس چمتو دستې معظم جا انصاری ته سلامتی ورکړه او د پولیس پخوانی آی جی عبدالخالق شیخ بلیک هغه ته وسپاري. په خپل ورستی وینا کې د عبدالخالق شیخ په بلوچستان کې د سلامتیا چاپیریال بحالي د یو چیلنج وبالي. عبدالخالق شیخ وویل چې د ترهګرۍ د ناسوره له بیخه ایستلو لپاره پولیس فورس نور پیاوړی کول کیږي او د هغه وینا وه چې د بلوچستان د روایاتو په احترام کولو سره د ټولنې د ساتنې ذمهداري پر پولیس باندې راځي. په پاکستان کې د ورک شوو خلکو ستونزو پیچلې ده او په دې اړه بې ځایه پروپاګنډه ترسره کیږي چې له رښتیاو سره هېڅ تړاو نه لري. د ورک شوو کسانو ستونزه زموږ د هېواد د دښمنانو او بهرنیو رسنیو په سیاسي ایشو اړولې ده چې د خپلو ناوړو مرامونو لپاره څه شمېر تنظیمونه په کار اچوي. د ورک شوو کسانو ستونزه یو نړیواله ستونزه ده چې په پاکستان کې د ورک شوو کسانو په شمېر کې زیاتوالی راتګ بېلابېل اسباب او علمونه لري.
داسې هم کیږي چې په خپله خوښه د ځان په پټولو خپل ورک کېدل د جبر او زور په توګه وړاندې کوي. په دې لړ کې داسې کارونه هم سوي دي چې څه کسان په خپله خوښه او یا له قانون څخه د ځان ژغورلو لپاره د کورنۍ په ناخبره ساتلو سره ځان پټ کړي. پاکستان د دې ستونزو او پیچلتیا ته په کتلو سره په 2011 کې یو کمیشن جوړ کړی چې دغه کمیشن د COLID د ریپورت په رڼا کې د 2024 اگست تر میاشتې پورې د ورک شوو کسانو 10,311 کیسونه رجسټر کړل چې په هغه کې 8,240 اوارې سوي دي. په ورک شوو کسانو کې پر دې حقایقو سربېره هم څه شمېر کسان د ترهګرانو سره په افغانستان او ایران کې په کیمپونو کې موجود دي چې په اړه یې څه شمېر تش په کارنامه تنظیمونه بې ځایه خبر کوي. څرګنده دي چې د ورک شوو کسانو په نوم باندې سیاست کوونکي د بهرنیو واکمنو په خوښه په هېواد کې امنیت خرابوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي. کوم کسان چې د دې چارو کې لاس لري هغوی ته پکار ده چې د قانون په توان کې سزا ورکول سي. او اوس پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او مشترک کړي. اجازت د خدای په امان.